تازه او نوی زیری د کونړ پر سیند بند جوړیږي. د اوبو او انرژۍ وزارت د کونړ پر سیند بند جوړوو. د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې د کونړ پر سیند یو بند جوړوي. د دغه وزارت د ویان په خبره یاد بند به د 45 میګاواټه برېښنا د تولید وړتیا ولري او 34,000 هکتاره کرنیزه ځمکه به خړوبه کړي. د اوبو انرژۍ وزارت ویان مطیع الله عابد په دې هکله وویل د اوبو انرژۍ وزارت یو له لویو پروژو څخه د ګمبري بند دی چې دغه بند به د 45 میګاواټه برېښنا د تولید وړتیا ولري او 34,000 هکتاره ځمکه به خړوبه کړي او پرېکړه شوې چې دغه پروژه د خصوصي سکتور له لوري بشپړه شي. ورته مهال د اسلامي امارت ویان چې د افغانستان د کورنیو اوبو مدیریت د افغانانو اساسي حق دی او د مدیریت لپاره یې په هیواد کې لوی مالی مرستندویانو ته اړتیا ده. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه څرګندوي خپلې اوبه باید مهار کړو، که هغه په کونړ کې وي، فاریاب، فراه او یا هلمند کې وي. دا د افغانستان د خلکو حق دی او باید له خپله حقه ښه کار واخلي او په دغه برخه کې د افغانستان اسلامي امارت د جدي پریکړه کوونکي په توګه د نظام په سر کې دی چې له خپلو لومړیتوبونو یې ګڼي. د چارو ځینې شنونکي د اوبو او انرژۍ وزارت د دغه اقدام د هرکلي ترڅنګ وایي چې په افغانستان کې د دغه بند جوړېدل نه یوازې دا چې اقتصادي ارزښت لري بلکې د سیمه ییزو باور د زیاتېدو لامل هم کیږي. د اقتصادي چارو شنونکي سید مسعود وایي د کونړ بند هم د قوشتېپې بند په څیر یو سیاسي اقتصادي بند دی چې د اقتصادي پیاوړتیا ترڅنګ د شاوخوا 4 ولایتونو پر ځان بساینې سره کولی شي په سیاسي خبرو اترو کې د افغانستان لپاره د فشار یو مسله واوسي او په سیمه کې د افغانستان پیاوړتیا ښیي. د اقتصادي چارو بل شنونکی نجیب الله سدید هم وویل د بند جوړېدل حتی د پاکستان په ګټه هم دي ځکه د سیلابونو پر مهال نسبتا زیاتې اوبه مهار کولی شي او د سیلاب شدت کمولی شي. تر دې وړاندې د ترکمنستان د انرژۍ د نړیوالو پروژو رئیس د اوبو او انرژۍ وزارت له سرپرست سره په کتنه کې په افغانستان کې د ټاپ پروژې او د برېښنا رسونې د نورو پروژو د پلي کېدو په برخه کې د خپل هیواد د چمتووالي خبر ورکړی و.